बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده چکن وینګز. چکن وینګز د جوړولو ډېره اسانه طریقه. تندوري چکن وینګز څنګه جوړیږي ویډیو تر اخره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د چرګ وزر 2 کیلو، هوږه او ادرک 2 قاشقې د غذا، لیمو 2 قاشقې د غذا، سرکه 1 قاشق د غذا، میتھی 1 قاشق د غذا، مالګه 2 قاشقې د چای، مرچ دانه‌دار 2 قاشقې د چای، سره مرچ پوډر 1 قاشق د چای، کورکمن 1 قاشق د چای، धनिया पाउडर 1 قاشق، زیره 1 قاشق، ګرم مساله 1 قاشق، غوړي 4 قاشق غذا، مستې 4 قاشق د غذا، رنګ 1 قاشق د چای، زیره ثابت 1 قاشق. مکس خوای مکس کړئ. مکس کول نه بعد به د نیم ساعت یا 1 ساعت لپاره به یخچال کې کور کړئ کېږدئ تر څو مساله ځان ځای په ځای کړي. دغه ټول به سیخ کې کوي، بیا به یې کېږدئ او دغسې به یې تندور کې ښکته کړئ او د 5 دقیقو دپاره به یې په میډیم اور باندې پاخه کړئ. او بعد د 5 دقیقو نه به یې وباسئ او بیا به یې دواړو خواته 2 ټکه ورکړئ، یعنې 2 خواته به یې پرېږدئ. 15 دقیقو نه بعد چې وباسته کټه پکې ولګوه، هغه نه بعد به یې 10 دقیقې یا 12 دقیقې یا 15 دقیقې به یې تنور کې کېږدو. همده سره زموږ نننۍ ویډیو پای ته ورسېده. چکن وینګز تیار شو او منګه ډیر زیات پاخه نه کړل ځکه چې منګه یې هاف ډن کوو، نو تاسو یې بیا لږ ډیر سره کړئ تر څو ښه پاخه شي. همده سره زموږ نننۍ ویډیو تیاره شوه ریسیپي. نو ما ته راکړئ اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.